ښه نو لیوال صاحب ډیره بیا هم زیاته مننه چې د وخت مو راکړ. څنګه د دې ډیجیټل ښوونځي په فکر کې شوي، جوړول یې څنګه شونې شو، اړتیا یې څه وه؟ ښاغلی امیري، ستاسو او ستاسو د بي بي سي راډیو څخه مننه او همدارنګه اوریدونکو ته زما سلامونه. د لیوال ډیجیټل ښوونځي اړتیا له ډیره پخوا نه له 20 کاله وړاندې نه ما درک کړې وه او دا مې حل ګاڼه چې د تخنیکي لارو نه موږ افغانستان کې لوستیا یا د سواد کچه لوړه کړو. نو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې شاوخوا 80 سلنه خلک نالوستي دي، ځینې کډوال دي په ګاونډیو هیوادو کې، ځینې په هیواد کې دننه بې ځایه کېږي، ناخوالې دي، بېوزلي ده، غریبي ده، خلک نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. نو د تخنیک له لارې نه که موږ زده کړې ورکړو دا تقریبا وړیا کېږي. او بل ښه والی دا ده چې خلک یې په هر وخت کې په خپلې خوښې په وخت کې کولی شي. که یو څوک بل کار لري د هغه په خوا کې ښوونځی لوستی شي. نو د دې اړتیا په بنسټ باندې موږ لیوال ډیجیټل ښوونځی پیل کړ. ښه ده. نو په دې ښوونځي کې له کوم ټولګي نه تر کوم ټولګي پورې تاسې تدریس کوئ، زده کړه ورکوئ؟ یوه لسیزه وړاندې لیوال د لرې ښوونځي په نوم باندې موږ هڅه پیل کړې وه. د پښتو تلویزیون څخه موږ له وړکتون څخه تر 3م ټولګي پورې د پښتو ژبې او شمېر دپاره یو ځانګړی ښوندود یا نصاب جوړ کړی دی چې موږ ورته لیوال خپل ځاني زده کړو بریښ ښوندود وایو. هغه په دې بنسټ باندې جوړ و چې د لومړیو ټولګیو نه تر 3م ټولګي پورې هغه نالوستو ته یا ماشومانو ته چې هغوی له سره پیل کوي زده کړې وروښیي، هغه ازمېښت شوی دی په ښوونځیو کې، په دولتي خصوصي همداسې په کورو کې. نو هغه ډېر بریالی دی، هغه ورکوي. بیا اوس لیوال ډیجیټل ښوونځی چې موږ نوم یې بدل کړی د دې لپاره چې خلکو ته پوهاوی ورکړي، دا له وړکتون نه او لومړي ټولګي نه تر 12م ټولګي پورې د پوهنې وزارت نصاب موږ په دې کې ځای کړ د اوسنیو حالاتو سره چې خلک وکولی شي لومړي نه تر 12م ټولګي پورې زده کړې وکړي. او تاسې ویلې چې دا وړیا زده کړې دي، یعنی له پیله تر پایه تر 12م ټولګي پورې ټول په وړیا توګه تدریس کیږي پکې، او که نه فیس هم اخلئ؟ نو دا لیوال د لرې د ډیجیټل ښوونځی په بشپړ ډول وړیا دی. خلک په خپله پکې نوم لیکنه کوي، په خپله پکې چارې ترسره کوي او همداسې په خپله زده کړې کوي. نو همدارنګه د دې ازموینې کیدای شي ځینې ازموینې او بریلیک ورکول. ازموینو ته به لیوال صاحب د ازموینو موضوع ته به بیا هم راشو، کول په همدې فیس باندې لږ کم شو. یعنی تاسې د لیوال د لرې ښوونځی فیس نه لري لکه د ښوونځي ته چې ته ځې د ښوونځي د لوست لپاره د کوم ټولګي د لوستلو لپاره فیس نه ورکوئ. وړیا دی په بشپړ ډول باندې او تل به وړیا وي. یعنی داسې د نوم لیکنې په بهیر کې یا په د ازموینو په برخه کې داسې هیڅ ډول پیسې تاسې نه اخلئ، فیس نه اخلئ، او که اخلئ نو څومره به اخلئ؟ د اوس لپاره هیڅ داسې نشته ده، خو که چېرته وا هم اخیستل شي نو هغه به تر هغې کچې پورې وي چې د بریلیک د چاپ او که څوک ډیجیټل بریلیک وغواړي کیدای شي موږ یې کله هم ترنه پیسې ونه غواړو. خو که چاپي بریلیک وغواړي چې هغه چاپول غواړي بیا دته هغه ورکول غواړي نو د هغو دپاره به کیدای شي هغه د چاپ یا وړه وړ لګښت دوی ورکوي. د نوم لیکنې لپاره که دوی په خپله نوم لیکنه وکړي او په خپله یې زده کړي، موږ ویډیوګانې اچوو، د دې طریقې اچوو په ویب ځای کې، همدارنګه په یوټیوب کې، همدارنګه په نورو فیسبوک او په نورو ټولو چینلو کې به د دې ویډیوګانې پرتې وي چې یو سړی په خپله خپل لیکنه ټوله کولی شي او دا به وړیا وي. خو ځینې داسې به خلک به هم وي په هیواد کې او هیواده بهر چې نورو خلکو سره مرسته کوي او که هغوی کوم فیس د دې اخلي چې د مرستې دپاره د دې نوم لیکنه ورته کوي، هغو باندې موږ بندیز نه لرو. او یا که زمونږ ځانګړی مرسته څوک غواړي چې یو هلک د دوی سره جاري کیني او د دوی نوم لیکنه ورته وکړي، نو بیا که دوی څه هدیه ورته ورکوله په هغې باندې بندیز نشته، خو څه ټاکلې دغه به موږ ونه لرو.
یعنی د اوس لپاره خو دغه سیده چې تاسو ویلې په راتلونکي کې خو به داسې څه پلان نه لري چې فیس واخلي ځکه خلک نادار دي په افغانستان کې غواړي وپوهیږي چې یو څوک له شپږم ټولګي نه پیل کوي چې تر 12م ټولګي پورې به په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. اوس هم داسې ده وړیا به کوي او موږ هڅه کوو چې دوی ته وړیا زده کړې برابرې کړو او زما کمپنۍ او موږ د خپل خوانه دغه مرسته کوو د ورلد ډیجیټل ښوونځي سره چې دا تنخواوې او دا شیان موږ د خپلې کمپنۍ نه کارګرو ته ورکوو چې خلکو سره مرسته کوي. نو په راتلونکو کې چې بیا دې کې نور لګښتونه راځي د دې امکان شته ده چې موږ د نورو خلکو نه د مرستې غوښتنه وکړو. دا اوس هم د نورو نه مرسته غوښتنه کوو که څوک مرسته کوي راتلی شي چې تر څو دا همداسې وړیا وساتل شي. ډیره ښه ده لیوال صاحب، تاسې د نوملیکنې یادونه وکړه، خو په دې ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي کې یو څوک څنګه کولی شي چې نوملیکنه وکړي او له کومه ځایه هغه ادرس یې څه دی؟ د دې د ویب ځای اډرس دی lds.lewal.com. کله چې د ښوونځي ویب ځای ته لاړ شئ هلته نوملیکنه وکړه، داخله وکړه، مینو ته ټک ورکوئ، لاندې ښوونځي اړوند ټولګي راځي، اړوند ټولګي نه لاندې سره تڼۍ کې نوملیکنه راځي. نوملیکنه چې ووایي نور که تاسو انټرنیټ ته تړلي وئ نو ګام په ګام فورمې راځي، هغه فورمې ډکوئ. بل لار دا ده چې که څوک دا وړتیا نه لري کولی شي زموږ مرکزي دفتر ته ټلیفون هلته شته دی، هغه واخلي، په ټلیفونو کې هغوی رجسټر کوي. بل لار دا ده چې کولی شي برېښنالیک ولیږي. بل لار دا ده چې زموږ مرکزي دفتر ته لاړ شي. همداسې موږ له ډېرو ښوونځیو سره د ډېرو کسانو سره دا اوس کار کوو چې تر څو هغوی په ټول هیواد کې او له هېواده بهر د نورو خلکو سره مرسته وکړي او هغوی رجسټر کړي. او لیوال صاحب په دې ډیجیټل ښوونځي کې هر څوک کولی شي چې نوملیکنه وکړي او له تدریس او زده کړو نه برخمن شي؟ یعنی هدف مې دا دی چې هلکان، زاړه، واړه، نجونې ټول هر څوک کولی شي؟ هر څوک کولی شي. مونږ د ټولو نه دا هیله کوو حتی که زاړه دي یا څوک کار کوي تر اوسه پورې ښوونځی نه دی لوستی د ستونزو له امله، د ناخوالو د امله، د غریبۍ له امله هغوی کولی شي نوملیکنه وکړي، د لومړي ټولګي نه پیل کړي، یا که هغوی غواړي چې په منځني کوم ټولګي کې نوملیکنه وکړي نو د هغه دپاره موږ ته دوه لارې شته دی. یو دا ده چې دی به د تیر کوم ښوونځي اسناد لري، د هغه بریالیک به لري. د موضوع ته راځم زه، خو اول په دې هکله چې دغه کومه پوښتنه چې ما وکړه دا راته ځواب کوي چې هر څوک کولی شي؟ هر څوک کولی شي، زاړه، واړه، نجونې، هلکان او په هر ځای کې چې وي. سمه ده. نو تاسې د نجونو یادونه هم وکړه. له تیر څه باندې یو کال راهیسې د نجونو پر مخ د ثانوي ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. په تاسې باندې خو به د چارواکو لخوا کوم محدودیت یا بندیز نه وي لګول شوی چې نجونې دې په دې ښوونځي کې ثبت نام نه کوي، هغوی د نوملیکنه نه کوي او تدریس دې پکې نه کوي؟ داسې خو څه نشته؟ تر اوسه خو چې موږ یو 2 میاشتې مخکې د دې ښوونځي د پیل کولو نه وړاندې دوی سره اړیکه کړې ده. دوی کوم مخالفت نه دی ښودلی او دوی هرکلی کړی دی. له دې وروسته به ګورو چې څه کېږي، خو موږ دا ښوونځی په نړیواله کچه باندې پیل کوو او د انټرنیټ له لارې نه، د نورو لارو نه. نو که څوک بندیز هم ولګوي د دې باندې بندیز نشي لګوی. ښه، نو کیدای شي یو څوک وغواړي لیوال صاحب چې له 9م ټولګي نه، له 6م نه، له 9م نه یا 10م نه زده کړې په دې ښوونځي کې پیل کړي. دا څنګه معلومولی شئ چې دغه کس یا دغه انجنۍ یا هلک دغه ټولګي ته چې غواړي د منلو وړ دی او که نه؟ ډېره غوره پوښتنه ده. د دې دپاره لومړی خو موږ د اوس د خصوصي ښوونځیو سره پیل کړی دی. ملګري ښوونځي موږ پیدا کوو. دا نن سهار نه موږ 2 ښوونځي دا اوس د روزنې لاندې دي. هغوی خپل کسان چې کوم دا اوس د بندیز لاندې راغلي دي، هغوی خپل کسان له خپل ښوونځي له اړخ نه
نوملیکنه کوي یا ثبتوي. نو دا ستونزه په دې حل شوه. بل هغه کسان چې په دولتي ښوونځیو کې دي، موږ د دولتي ښوونځیو سره هم کار کوو چې هغوی یې راجستر کړي. که هغوی نه راجستر کوي، بیا دوی به خپل اسناد راوړي، هغه د تیر ټولګي چې دوی هغه نه فارغ شوي دي، بریالي شوي دي، هغه به موږ سیستم کې اچوو، بیا په بل ټولګي کې ورته نوملیکنه ورکوو. یعنی داسې د ازموینې سیستم خو فعلا نه لري چې ازموینه ترې واخلي او دا معلومه کوي چې نهم ټولګي ته، اتم ته، اووم ته، څویم ټولګي ته دا د منلو دی یا نه ده. دې باندې هم کار روان دی، خو دا که یو کس ته مونږ کوو، دا به بیا ډېره ستونزمنه شي. مونږ دومره سرچینې وسایل به نه لرو. خو که دغه ته اړتیا شوه چې د دوی اسنادو باندې شک راغی، بیا به مونږ یو ډله ییزه ازموینه راغواړو. هغه کسان چې د دوی اسناد کره نه وي او سم نه وي، نو بیا به هغو په هغه ډله ییزه ازموینه کې ګډون کوي. د هغې ډله ییزه ازموینه نه وروسته په هغه ټولګي کې شاملوو. ښه ده. اوس به راشو نصاب یا خوندود په اړه وغږېږو. ښه ده لیوال صاحب، که د نصاب یا خوندود په اړه وغږېږو، نصاب یې د ښوونې او روزنې له وزارت سره ورته دی که نه؟ تاسې کوم ځانګړی نصاب ورته په پام کې لرئ؟ که څه هم تاسې مخکې یو څه یادونه وکړه. مننه. نو دلته درې خبرې دي. یو دا ده چې د لیوال خپل ځاني زده کړو بریښ ښوندود دی، بل د پوهنې وزارت ښوندود دی، او بل اوس موږ په درېیم ښوندود باندې چې نړیوال زده کړې د منلو وړ شي، هغه باندې هم کار کوو چې هغه به په انګریزي ژبه وي. نو د لیوال او د پوهنې وزارت ښوندودونه په پښتو او دري ژبو باندې دي. موږ کوم کتابونه، کوم تګلاره چې د پوهنې وزارت مخکې وړي، په هماغه تګلاره باندې د دوی د یو لوست سره ځو. د دوی کتابونه مو په ښوونځي کې اچولي دي چې کتابي بڼه راځي. دوی یو څه هڅه کړې وه د تیر کورونا په وخت کې، هغه ویډیوګانې مو هم راخیستې دي، هغه مو هم برخه کړې. د دوی نه هیله دا ده چې زما غږ اوري. موږ ډېره زیاته هڅه وکړه چې د معارف تلویزیون سره دوی یو څه ویډیوګانې ریکارډ کړې وې، که هغه موږ ته راکړي نو د خلکو ژوند به اسان شي، چې تر څو هغه موږ ټول په د ښوونیزه منځپانګه کې واچوو. همداسې موږ له ډېرو ښوونکو سره اوس کار کوو. هغو لګیا دي د هر لوست لپاره ویډیوګانې جوړوي. هغه ویډیوګانې موږ اچوو چې تر څو خلک ترېنه زده کړه وکړي. بله لیوال صاحب، د درسي موادو یادونه که څه هم تاسې وکړه، راځئ یو څه نور هم پرې وغږېږو چې خلکو ته روښانه شي. درسي مواد ښه لیوال صاحب، که څه هم تاسې د نصاب په برخه کې د درسي موادو په هکله هم یو څه خبرې وکړې، راځئ د درسي موادو په هکله یو څه نور هم وغږېږو چې خلک پوه شي. په دې درسي موادو کې چې تاسې په دې ډیجیټل ښوونځي کې لرئ، څه شی دي؟ ویډیوګانې دي، تمرینونه دي، څه دي چې او آیا تاسې ورته ټاکلي ساعتونه به ورته یعنی ټاکلي که نه؟ یو څوک کولی شي په خپل وخت کې زده کړې وکړي او چې کله دی وخت ولري زده کړې وکړي. دی چې کله وخت ولري په خپل وخت کې زده کړې کوي. موږ هیڅ بندیز داسې نه لرو چې دی په کوم وخت کې زده کړې کوي. د هر یو ټولګي دپاره او د هرې وسیلې دپاره، لکه ځانګړی ګرځنده ټلیفون د یو چا که هغه لري، یا کمپیوټر لري، یا کوم بله وسیله لري، لکه نن سبا ګړۍ راوتلي دي چې انټرنیټ ته تړلي وي، ویډیوګانې چلولی شي. داسې ډېرو وسیلو دپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو چې هغې کې دی کله ښوونځي کې نوملیکنه وکړي، هغه په هغه لومړي ځل باندې د زموږ د ویب ځای سره خبرې کوي او دی هلته ثبتوي چې دی د دغه ټولګي دپاره ثبت شو، نوملیکنه یې وکړه. د هغه نه وروسته ده ته د همغه ټولګي مضمونونه راځي. دی مضمون غوره کوي. مضمون چې غوره کړي، د هغه نه وروسته لوست ورته راځي. لوست چې پیل کړي، لاندې ورته ملاتړي توکي راځي، ویډیوګانې راځي، کتابي بڼه راځي. بیا د هغه نه وروسته چې دا خلاص کړل، تمرین ورته راځي. تمرین چې خلاص کړي، یو لنډه ازموینه راځي. لنډه ازموینه چې خلاصه کړله، په پای کې دی د بشپړې ازموینې د مضمون دپاره هغه سیستم په خپله باندې لارښوونه ورته کوي. بیا یې چې تر څو پورې یو شی بشپړ نه کړي، دویم ته نشي تللی.
یعنی د هر ډیجیټلي توکي لپاره مثلا د لپټاپ، کمپیوټر، زیرک ساعت، زیرک ټلیفون، د هر توکي لپاره تاسو جلا درسي مواد لرئ؟ او د جلا ښوونیزه منځپانګه موږ ورته وایو، نو هغه لرو او ورسره ځانګړی پروګرام لرو چې دا د ښوونکي چاره ترسره کوي. یعنې دا زده کوونکی ګام په ګام بیایي، لوست ورته راولي، ویډیو ورته راولي، هغه شاته ګوري چې دی دا بشپړه کړه که نه. همداسې شاته ټول ریکارډ ساتل کېږي چې په دغه وخت باندې د دغه ویډیو وکته، دغه تمرین وکته، آیا تمرین ویډیو د سره تر پایه وکته، دا مضمون یې وکوت، دا تمرین یې وکوت کې ونکو، دا ټول هلته ساتل کېږي او څومره وخت یې تېر کړ. هلته وخت هم ورته ټاکل شوی ده که یو ویډیو 15 دقیقې غواړي او د 2 دقیقې ولګولې نو هغه هلته ریکارډ کېږي او دی نه پرېږدي چې تر څو هغه وخت پوره نه شي. یعنی یعنی په دې ښوونځي کې د زده کړو لپاره زیرک توکي لرل لکه زیرک ټلیفون، کمپیوټر، زیرک ساعت، تابلیت، لپټاپ یا زیرک ټلیفون، زیرک تلویزیون حتمی ده. ښه نو دلته یو شی مننه چې تاسو دغه وکړه. موږ یو بله لار هم لرو که څوک دا نه لري او دوی کولی شي چې لومړی په ښوونځي کې نوملیکنه وکړي، بیا ټلیفون نه لري او نشي پیدا کوی، برېښنا نشته، ځای لرې دی، ترلاسی نه لري، دوی کولی شي د پوهنې وزارت کتابونه واخلي، هغه کتابونه د چا نه ووایي، بیا په ازموینه کې ګډون وکړي. دغه لار هم شته ده. یعنی څنګه فزیکي کتابونه واخلي، کاغذي کتابونه؟ دوی به لومړی نوملیکنه کوي د کوم ټولګي دپاره، بیا به هماغه کتابونه چې د پوهنې وزارت دي هغه به اخلي، پیدا کوي به یا به له چا نه راخلي. موږ هم هڅه کوو چې ځینې د ښوونځي په ویبځای کې یو څه ځای پیدا کوو چې هلته به زاړه زیرک ټلیفونونه، زاړه کمپیوټر، همداسې زاړه کتابونه دا خلک لیست کوي، که څوک یې غواړي هغه نږدې ځای به ورته معلوم وي چې پلاني سره شته، درتې نه واخلئ. نو لیوال صاحب فکر کوئ هغه څوک چې زیرک توکي لري، کمپیوټر هم لري، انټرنیټ هم لري، خو افغانستان کې خو انټرنیټ ډیر کمزوری دی، فکر کوئ دغه ډیجیټل ښوونځی به پکې بریالی وي، پرمختګ به وکړي؟ ځکه انټرنیټ خو ډیر ضعیفه دی افغانستان کې. تاسو دا ښوونځی دوه ډوله ده. یو دا ده چې تاسو انټرنیټ ترلاسی لرئ نو ښوونځی له انټرنیټ نه منځپانګه، ښوونیزه منځپانګه راخلي، هغه ویډیوګانې او هغه مواد درته راخلي. دویمه لار دا ده چې تاسو هیڅ اړتیا نه لرئ چې انټرنیټ ته لاړ شئ. نو ټول شیان زمونږ د مرکزي دفترونه، زمونږ د استازو نه، زمونږ د پګړوالو نه یا خدای خدمتګارانو نه، د دوی نه تاسو خپل زیرک وسیلې ته کاپي کوی شئ، هغوی درته کاپي کوي یا خپله کاپي کوي، یا موږ کړنلارې خپروو چې څنګه کاپي کې، پروګرام څنګه سمبال کې. نو له هغه ځای نه لکه خپل دغه پیل کوی شئ. انټرنیټ ته هیڅ اړتیا نشته په هیڅ ځای کې، په هیڅ وخت کې. او دا هم باید روښانه کړو لیوال صاحب چې دغه شیان چې تاسې په خپلو مرکزي دفترونو یا څانګو کې خلکو ته کاپي کوئ، د دې خو به فیس نه اخلئ چې خلکو ته روښانه وي؟ نو مونږ خو اوس پرېکړه کړې چې د ټولو ته وړیا ورکوو تر څو پورې چې توان وي، خو بیا هم که دوی څوک د دې کاپي دپاره څه هدیه کوي، کور یې ودان. سمه ده. که څوک له دې ډیجیټل ښوونځي نه فارغېږي، تاسې سند ورکوئ؟ مخکې تاسې وویلې چې سند به ورکوئ، یو څه لګښت به هم ولري، او سند بیا د ښوونې او روزنې وزارت مني. تاسو له وزارت سره څه همغږي کړې ده؟ موږ د وزارت سره لګیا یو چې دوی سره همغږي کوو، دوی سره کار کوو، دوی سره ملګرتیا کوو. د تیرو حکومتونو کې موږ هڅه کړې ده، خو هغوی د ځینې سیاسي ملحوظاتو نه چې هغه درلودل، ځینې سیاسي خبرې وې چې هغوی نه غوښتل چې لیوال د لرې ښوونځی بریالی شي. نو اوس موږ د دوی سره کار کوو، خو لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړله، دغه د لرې څخه زده کړې، پرانیستې زده کړې یا داسې زده کړې له 3 لسیزو نه روانې دي چې خلکو به پخوا د پوستې د زمانې نه خلکو ته لیکچرونه او د ښوونیز توکي کور ته په پوسته لیږل، بیا به هغو زده کړه، بیا ازموینه ورکوله. نو په نړۍ کې اوس داسې ادارې شته ده چې هغوی ته د اکریډیشن ادارې وایي، هغه د حکومتونو نه جدا دي او ځانګړي انجوګانې دي. هغوی اوس دغسې ښوونځي، دغسې پوهنځي، دغسې پوهنتونونو ته اکریډیشن یا رسمیت پیژندنه او یا
زه ورته باورتیا وایم هغه ورکوي، نو موږ هغو سره په کار لګیا یو. که د پوهنې وزارت کور ودان که دا ومني او که دوی نه مني هغه نړیوالو ادارې دا مني، نو په نړۍ کې چې څوک د لیوال ډیجیټل ښوونځی وایي د دې سند په نړۍ کې منلی. بالکل په نړۍ کې خو نوې خبره نه ده له لرو نه زده کړې یا ډیجیټل لارې نه زده کړې کول، خو په افغانستان کې دا نوښت تاسې کړی دی. ډېر خلک به بهر نړۍ ته لاسرسی نه لري، که هغوی غواړي او بېوزله هم دي، که هغوی غواړي چې په دې ښوونځي کې زده کړې وکړي، آیا په دغه د سند په باوري کولو کې تاسې بیا ورسره مرسته کوئ؟ ځکه دوی به ډېر لاسرسی نه لري بهر نړۍ ته. نو اوس مونږ خو ما تاسو ته ویلې چې د مونږ د حکومت سره کار کوو. حکومت باندې که اول په رضا وشوه په رضا، که نه دا په هر ډول چې وي مونږ دوی باندې دا منو او دوی دا باید دا ومني. او نور نه د افغانستان ولس نه د افغانستان خلک دې ته انتظار نشي کولی چې یوازې خلک به په مخامخ ډول یا په حضوري ډول باندې ښوونځیو ته ځي، بیا به زده کړې کوي. نوره دنیا چېرته لاړله، موږ په کوم ځای کې پاتې یو. نو دوی باید دا ومني او دې ته لار پیدا کړي. دا چې په هر قیمت وي دا په دوی باندې موږ کوو او دا بریالیک به د منلو وړ وي. ابتدایي خبرې چې ورسره کړي دي چارواکو سره، دوی څه وایي؟ د دوی غبرګون څه دی؟ نو دوی خو د دې دپاره دوی تیر حکومت هم دا هغه کوله چې موږ دې ته کړنلار نه لرو، موږ کړنلار جوړوو، موږ قوانین جوړوو، موږ قانون جوړوو. هغه قانونونه تر ننه پورې جوړ نه شول. دوی هم همدا خبره کوله چې موږ په دې تګلارو باندې کار کوو. د دوی کیدای شي لګیا وي او موږ هغه غوښتنلیک ورسره پروت دی. او یو بل زیری هم چې زه خپلو زده کوونکو ته ورکوم هغه دا دی چې له دې سره چې موږ لیوال ډیجیټل ښوونځی پیل کوي، نو ډېر ژر موږ لیوال ډیجیټل پوهنځی هم پیل کوو. په همدغه شیوه باندې به ځي. نو که څوک د لیوال ښوونځی ووایي او بل ځای کې دغه نه وي، نو موږ د پوهنتون هم په همدغه ډول باندې ورکوو. هغه پوهنتون به د نړیوال اکریډیشن ولري او د دوی سند به د منلو وړ وي. په کومو پوهنځیو کې پوهنتون پرانیزئ؟ کوم پوهنځي به پکې وي؟ یو څه جزئیات یې راکړئ، دا خو جالبه ده. هغه به د وخته مخکې خبره ده. په دې باندې موږ د تیرو 10 کلونو له ځینو خلکو سره کار کړی دی. ځینې د پوهنتونو استادانو دوی موږ سره ژمنه کړې ده چې دوی په دې باندې کار کوي. نو هغو باندې کار روان دی. هغه به په هغه وخت باندې د خیر سره هر څه څرګند شي. بیا به هم اوریدونکي له بي بي سي راډیو جزئیات واوري. نو لیوال صاحب که راشو د ازموینې موضوع ته، چې په دې ډیجیټل ښوونځي کې ازموینې تاسې څنګه پلان کړي دي؟ څنګه ازموینې اخلئ؟ ازموینې د اوس لپاره په 3 ډوله باندې پلان شوي دي. یو د څاروتوب سپاچو یا پراکټرینګ پلیټفارم په تګلاره باندې دي. لکه دا څنګه چې اوس ما او تا خبرې کوو، نو په دغه ډول باندې به دوی یو کس د نړۍ په هر ځای کې که په هیواد کې وي هغه د څاروتوب سپاچه به کاروي، خپله کامرې ته به کیني او سیستم ده ته د اړوند ټولګي یا د اړوند مضمون هغه د ازموین پاڼې راولي. دی به کامرې ته ګوري، نقل نشي کوی. یو څوک کامره څاري، نو هر وخت دغه پوه شو چې د بل خوا وکتل یا چا نقل ورکړ یا څه شاته بل غږ راغی یا چا دغه وکړ، نو دی به هغه ازموینه د سر نه ورکوي، هغه نابریالی کېږي. یوه دا تګلاره ده چې موږ دا په نړۍ کې اوس بیخي منل شوې تګلاره ده. ډېر خلک یې ډېر پوهنتونونه یې کوي، ډېر خلک یې کوي. نو دې دپاره به موږ خپل سیستم هم جوړوو چې وړیا شي. را اوس تر څو پورې چې موږ خپل سیستم جوړوو د نورو نه به ګټه پورته کوو. دویمه لار دا ده چې زموږ مرکزونو ته یو څوک راشي، هلته ازموینه ورکړي. همدغه سیستم ورته جوړیږي. یو څوک یې څاري ورته ولاړ دی او هغه لګیا دی خپل ازموینه ورکوي. هېڅ قسم نقل نشي کوی. درېیمه ازموینه به دا وي چې موږ د پلرونو نه، د کلیوالو نه، د ځایي چارواکو نه، هغه که په هیواد کې وي که د هیواد نه بهر وي، د ازموینې جرګګۍ جوړوو. هغه جرګګۍ له څارنې لاندې به خلک ازموینه ورکوي. د بېلګې په ډول که زه دا ووایم چې په لندن کې زموږ یو څو هیوادوال غواړي چې له سره په دې ښوونځي کې زده کړې پیل کړي، نو نوملیکنې نه وروستو چې کله دوی ازموینه تیار شول، موږ هلته د تا غوندې د بل چا د هغه ځي د سفارت کس، د هغه ځي د یو څوک د
لندن د ښوونې اړوند چارواکي دوی نه هیله کوو یو ښوونځي نه په یو ورځ باندې یو وخت باندې د وروستو له وخته د هغوی حال د هغوی ځای غواړو د هغه دپاره به لکه زمونږ ملګري تا غوندې بل څوک یا دا څوک چې زده کړې کوي هغو به ځای پیدا کوي دوی عمل ته یا پارچې جوړوي سوالونه جوړوي که وړتیا لري که وړتیا نه لري موږ یې د مرکزي دفتر نه ورلیږو دوی هلته د څارنې لاندې ازموینه ترې نه اخلي او پارچې موږ ته رالیږي چې څوک بریالی دی هغه بریالی چې څوک نابریالی دی له سره به ښوونځی وایي ډیره ښه ده لیوال صاحب که په لنډو کې ځواب راکړئ خبرې مو اوږدې شوې که یو څوک د زده کړو پر مهال په دې ډیجیټل ښوونځي کې له یوې پوښتنې سره مخامخ کیږي او هغه په سیسټم کې نشي موندلی نو څنګه کولی شي چې دغه پوښتنه مطرح کړي او ځواب یې ترلاسه کړي نو دوی د ډیرو لارو نه کولی شي لکه که دوی انټرنیټ ته تړلي وي که دوی په هر یو پیغامګر ولري د فیسبوک د لارې نه واټساپ د لارې نه د خپله د ویب ځای د لارې نه د اپ د لارې نه هلته پوښتنې کولی شي ځوابونه ورکول کېږي هغوی چې تړلي نه دي هغوی دپاره موږ د ښوونځي پوهنپانګې په نوم باندې یو انسایکلوپیډیا غوندې د اپلیکیشن برخه بله جوړه کړې ده چې په هغوی کې دوی هغه پوښتنې چې ډېر خلک یې کوي تکراري پوښتنې یا FAQ چې په انګریزي کې ورته وایي هغه موږ هلته اچوو نور په هغه کې توکي غورځېدلي دي نور اضافي مواد دي هغه پوهنپانګه دوی سره د کلمو په لوستلو کې هم مرسته کوي که دای نه پوهېږي چې یو کلمه څنګه وویل شي نو هغه ورته سپیل کوي په غږ یې ورته وایي په دغې باندې موږ کار کړی دغه شی هم شته ده نو دوی د هغې نه ګټه پورته کولی شي او د تدریس د ژبو په هکله هم که راته ووایاست چې په څو ژبو پکې تدریس کیږي دا اوس دپاره په پښتو او دري کیږي په انګریزي باندې موږ روان یو د نورو ژبو لپاره هم څه پلان لرئ لکه ازبکي ترکمني دغه په افغانستان کې چې نورې کومې ژبې کاریږي نو د هرې ژبې لوستونکي چې ما اوري دغه زمونږ سیستم کمپیوټري پروګرام دې ته جوړ ده چې هر څومره ژبې چې پکې اچوئ واچوئ خو موږ به دا وړتیا ونه لرو چې د ټولو ژبو دپاره کار وکړو که چېرته څوک زما غږ اوري کوم ازبک ورور کوم ترکمن ورور کوم بل څوک حتی لاندې د پښتونخوا کې د اردو دپاره که څوک کار کول غواړي هغوی کولی شي چې زموږ د سیستم نه ګټه پورته کړي او خپله ژبه او خپل توکي ور واچوي او ورته له موږ سره لاړ شي دا لاره خلاصه ده او موږ هم هڅه کوو چې لږ تر لږه د پښتونخوا یعنې تاسو سره باید همغږي وکړي او زموږ سره همغږي وکړي موږ سیستم ورته وړیا ورکوو دی پکې کار کوي پکې ټولګي پکې جوړ دي سیستم پکې جوړ ده دی پکې صرف د خپل ژبې ویډیوګانې او خپل کتابونه او توکي ور اچوي چې دی په کومه ژبه پوهېږي خو په پښتو دري په انګریزي په دې باندې موږ پوهېږو او دا موږ کوو ډېره زیاته مننه لیوال صاحب کور ودان فکر کوم همدومره به بس وي کور ودان ژوندی دی چې بس وي الله دې ژوندی لره زه به هم بس دا ریکارډ بس کړم بس یې کړم او بس یې که ډېره مننه ژوندی دې وي ډېره زیاته یو آفیشل مننه به درنه وکړم چې دا هم پکې راشي بیا به زه ایډیټ کړم لیوال صاحب په همدې ځای به پرېږدو ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی دی الله تعالی دې راته ژوندی لره خوشحاله شوم چې مرکه وکړو